अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د اساینمنت اپریټرز. نن به موږ په دې کلاس کې دا کلیر کوو چې موږ سره کوم اساینمنت اپریټرز دي د دې مین ورک څه دی او څه لپاره یوز کوو. Assignment operators are used to assign value to variable. Assignment operator موږ دې لپاره یوز کوو که موږ سره یو ویریبل راغلی وي او هغه ویریبل ته موږ څه ویلیو اساین کو نو دقه پکې موږ سره څه دی اساینمنت اپریټر دی. دلته فور ایگزامپل موږ سره چې کوم نارملی موږ دلته یو ایکوال اپریټر اغستی نو که زه x ایکوال ټو 10 وکم نو موږ سره نو دا 10 ویلیو پکې موږ سره د څه شو د x شو. اوس دا x ما سره کوم دی دا یو ویریبل دی او د x ویریبل ته ما اساین کړی څه دی 10 دی. دا x ایکوال ټو 10 موږ دلته ولګو دا پکې موږ سره څه دی اساینمنت اپریټر دی. سره سره اساینمنت اپریټر سیم از موږ سره داسې فارم اوم د دې راتلی شي ها x ایکوال ټو 10 بیا موږ ولګو پلس ایکوال دام اساینمنت اپریټر کې راځي ساين x موږ ولګو نو x پلس ایکوال ټو y سو شو کنه دا موږ سره یو شارټ فارم دی. سیم از موږ دلته وګورو نو x ایکوال ټو x پلس y دا موږ داسې لیکلو شو ها سیم از ماینس ایکوال شو د موږ سره شارټ فارم ساين x شو او مینینګ یې موږ سره څنګه راځي دا سره چې x ایکوال ټو x ماینس y. فور ایگزامپل زه دلته رالم او زم چې ما سره د کم د y دا ویلیو دا هغه د ځلی کم فور ایگزامپل دلته ما سره راغلی y راغلی دی y ایکوالز ټو ما سوکو 5 مې واغشتو چې د دې y ویلیو پکې موږ سره راغلی 5 پکې راغلی نو دلته موږ وګورو چې x ایکوال ټو x پلس y موږ سره رالو نو x الریډي موږ سره په دې کې 10 پروت دی سبق را سره پراته دي 10 بګه پروت خو چې کله ورته مونږه پلس y بکیو کو نو د y ویلیو موږ سره 5 شو نو 10 ایکوالز ټو 5 چې مونږه وکړو سبا راکی رااله 15 براله راکی صحیح ده کنه. نو دا سه ټایپ ته موږ سوایو اساینمنت اپریټر ورته وایو. دا موږ سره एग्जांपल्स دي ها سیمسترز مونږه ملټیپلیکیشن الو دا شان دي موږ سره ډیویژن دي ماډولس مونږه الو سیمسترز فلور ډیویژن الو ایکسپوننشن الو صحیح شو. نو دا به موږ سره راغلي دي اساینمنت اپریټرز راغلي. پریکټیکل एग्जांपल ترازو فور ایگزامپل ما دلته عالم فایچا مې اوپن کو فولډر ته براشو نیو باندې بکلیک کو سیم استز دلته عالم او دلته متول کول چې assignments.py assignment operator.py مولیکولو ٹھیک تا زه فور ایگزامپل تر عالم ولیکو ورته چې assignment operators کمنټس مولیکولو ټیک تا سیم اس تزل در عالم او دلته مې سوا شو ویریبل ما شو چې x ایکوال ټو لایک ما 10 واغشتو او د y ویلیو پکې موږ سره واغشتا لایک ما 20 واغشتا ټیک تا کنه. اوس موږ سره چې کوم دلته دا x راغلی نو دا x ویریبل دی او دې ته موږ څه اساین کړ 10 نمبر ته اساین کو نو دا ایکوال سایمبل به موږ سره راغلی دی اساینمنت راغلی چې دا به موږ سره اساینمنت اپریټر دی. لایک زدل درالم دا y دا ویلیو پکې ځنه ورکوم زم چې ډایرکټ موږ سره راشي ها زه کدل دراشه مودل ته پرینټ ولیکم او دلته ورته x کال کوم نو د ویلیو اف x موږ د څه شو کیږي 10 برابر شو کیږي صحیح شو. فور ایگزامپل زدل درالم او دلته مې ویل چې x پلس ایکوال ټو صحیح شو او دلته مې سو لګو 10 مې ورته لګو نو دا ایکوال به موږ سره د اساینمنت اپریټر دی او دا به موږ سره ساين x کې چې شارټ فارم کوم راغلی دی هغه موږ سره دلته راځو سیمسترز کذ راځم د دې نو د دې فل فارم به موږ سره سي لایک x ایکوال ټو x پلس 10 ما ولګو صحیح شو کنه. نو د دې مین مینینګ موږ سره داسې جوړیږي ها لایک دلته ما کمنټ کې ولګو سیمسترز رالم پرینټ مې واښو دلته رالم x موټه کال کو رائټ کلیک کو پروګرام رن کو موږ سره وسره راځي 20 وراسره راځي سیم استز دغه شان موږ سره ماینس د پاره اومم دی فور ایگزامپل دلته رالم دلته مې سو لګو ماینس مې لګو صحیح شو کنه. نو د دې مینینګ به موږ سره راځي ماینس پر راځي رائټ په کلیک کو پروګرام رن کو دغه شان موږ سره شو کیږي 10 راځي شو کیږي سیم استز رالم بیا به موږ سره راغلي دی ملټیپلیکیشن دی نو کوم ملټیپلیکیشن زلګو نو دلته بسو لګو ملټیپلای سایمبل به ولګو سیم استدل تر عالم دی ځکه ملټیپلای سایمبل ولګو پروګرام رن کو دلته کلیک کو نو دا به موږ سره راغلي دی اساینمنت اپریټر راغلي کزا دلته راشم او دلته ورته یم چې x ایکوالز ټو 10 مې ولګو صحیح ده او دلته مې سوچ پرینټ مې واغشتو او دلته مو ته وی چې سره راځو هاي x راځو نو که رائټ کلیک کو پروګرام رن کو نو دا به موږ سره ایکسپوننشن راغلی دی صحیح شو کنه. دا به موږ سره د اساینمنت اپریټرز دي ها سیم اس ټیسټ کزا دلته راشم فلور ډیویژن کوم فلور ډیویژن بدلته لګو رائټ کلیک کو پروګرام رن کو دا موږ سره راځي ډیویژن براله راځي صحیح شو چې کوم موږ سره اشارې نه بعد کوم دغه راغلی وي هنسه راغلی هغه دې سکی حتمي راځره صحیح شو. نو دا به موږ سره سړي آل اباوت اف اساینمنت اپریټرز دي ٹھیک تا کنه. نو موږ سو بدل چې دا به موږ سره راغلي دي اساینمنت اپریټرز راغلي دي ٹھیک تا. ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسٹ ټاپک کو. والسلام.